په افغانستان کې ډېری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. په دې وروستیو کلونو کې شنې خونې د کرنې په برخه کې یوه نوې او اغېزمنه لار بلل کېږي. په کابل او شاوخوا سیمو کې یو شمېر بزګرانو د شنو خونو له لارې د سبزیو او نورو کرنیزو محصولاتو تولید ته مخه کړې ده، څو وکولی شي د کال په بېلابېلو موسمونو کې تازه محصولات بازار ته وړاندې کړي. کریم الحق په پغمان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر شنې خونې لري. هغه اوس د میوه لرونکو بې میوې او دغه راز د ځینو ګلانو په شنه خونه کې په کار کولو بوخت دی. دا چې اوس د څه شي موسم دی او عملاً په څه بوخت دی له هغه څخه یې اورو. 50 سالش ما در این کار فعالیت میکنم. البته یک سالش مدت در ایران بودم، در اونجا فعالیت میکنم. از اونجا انتقال دادم اینجا ایران، اینجا آمدم، اینجا هم همین فعالیت شروع کردم که هم تولید میکنم هم برای فروش چی میکنم که با بازار عرضه کنم. این الان خب ما الان فصل تولید قلمه است. قلمه الان گرفتم، قلمه میگیره مثالش 1000 کدام گیاه و قلمهش میگیریم که الان وقت قلمه است که مثال شمشاد میگه، مثالش کامیس میگه. اینا را ما همه قلم تویا میگه، تویا امریکایی و کامیس، اینا که در بیرون است اینا را همه را قلمه کردیم که برای اینکه ریشه کنه. بعد اون باز ریشه کرد پخشش میکنیم در گلدان در نایلکس که چی آماده شد دیگه. فعلا وقت قلمه گیری است و وقت عوض کردن. اینا به خاطر که اینا رو جمع جور کردم زمستان رسیدگی که نتونستم، یکی این گلخانه خراب شد، برف شیک آمد یا مترمان دیگه، یعنی علفایش میگیره، علفای هرزش اینا پاک شد که آماده شد و اینا برای بازار. په شنو خونو کې د کرنې ځانګړتیا دا ده چې بزګران کولی شي د موسم له محدودیت پرته بېلابېل محصولات وکري. د پغمان ولسوالۍ د بزګرانو په خبره سکال دوی ته د یو ګډ کمیسیون لخوا ویل شوي چې په کابل او شاوخوا سیمو کې د شنو خونو درلودونکي نشي کولی د اوبو د کمښت له امله تر بلې خبرتیا پورې کرکیله وکړي. این گلخانه ای طرف که هستن گلخانه بادرنگ و رومی و چیزا مسعود کشتکار رومی و بادرنگ آمد، هنوز فصلش نیست فعلا. البته وقت شروع کار است که همین تایمی که در کابل سیزن بادرنگ و رومی است، یعنی ما وقت شروع کردنش بزرگ نیالی کردنش است و کم داره مشکلات های کشتکار پیش آمده که ببینیم حل میشن. خب مشکل به خاطر که اینجا پغمان برف گرنگ داره و سنگین میشه دیگه، کشتکار دیگه ما نمیتونیم بکاریم. این گلخانه‌ایم که مثلا یک ذره ارتفاعش بالاست بخاری در چالان میکردیم زمستان، ولی او گلخانه که هست که باز مکمل نمیتونیم زیر پوشش بگیریم، هزینه سوخت یا بسیار بالاست دیگه، نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. بخاطر همین دیگه وارم تو پلاستیکایش جمع میکنیم که برف یا خرابی نکنه. بله کل جای همین جایی که گلخانه‌های وازی ها رو که دیدین یا کلش مربوط بادرنگ و رومی و دلمه و یعنی 3-4 چیز کشت میشه. فصل از این خمیال باید کار شروع میشد. کار حداقل باید بیلداری و تا کردن پلاستیک و این گپا باید شروع میشد. و یک کم داره مشکلات گفتم به خاطر همین کشتکار ممانعت شده. بله فعلا به او حساب دیگه باش ببینیم که چی میشه. چند ارگان از کمیسیون بوده دیگه، تو خود وزارت زراعت نیست دیگه ارگان هست دیگه، تو دقیق ما نمیفهمیم. مقصدم لایحه‌اش که برام آمده بود دیگه، چند ارگان یک کمیسیون دایر شده بود. فعلا به خاطر همون دیگه گفتن امیدواری دادن که مشکل حل میسازیم دیگه، ببینیم که حل میشه نمیشه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د شنو خونو ترڅنګ ګڼ شمېر بزګران لا هم په دودیزه بڼه کرنه کوي. دوی په خپلو کروندو او باغونو کې بېلابېل محصولات لکه غنم، سبزي، میوې او نور کرنیز توکي کري. د دوی په خبره که څه هم کرنه د خلکو د عاید مهمه سرچینه ده، خو دا سکتور لا هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی. اینجا بیکار دهقانی در بیل دی اندال باغ بیل دی اندال سنکشی که اندال خشتمالی که خاک بیار این چیزا کاری ماندی. اندال جان چه در باغ که است اندال لوبیا کشت کو، کچالو کشت کو، سیر کشت کو، این چیزاست. فعلا دیوال دیال تا خو وقتش نیست کچالو مچالو بشن. او اند کوی خدا که باران شد برف زد موارد درش سپید شد او میاگنیچ. په پغمان ولسوالۍ کې یو شمېر بزګران او بڼ لرونکي وایي چې کرنه یوازې یو مسلک نه دی بلکې د دوی د ژوند اساسي برخه ده. په دې سیمه کې حکمت الله هغه ځوان دی چې د ونو د پیوند په برخه کې کابو 100 کلنه تجربه لري. نوموړی وایي همدا موسم د پیوند کولو دی او هغه کولی شي په یو نیالګي کې د څو ډوله میوه لرونکو ونو پیوند وکړي.
مسئله خواهی دیگه اسکنه پیوند است. وقت اسکنه پیوند است از می مای بود شروع میشه. هوا رو دیده سعی میکنی. اگه هوا مثلا یخ بود پس اون شروع میشه، که نیک هوا که گرم بود خوب بود باز وقت شروع میشه. از 15 بود شروع میشه اسکنه پیوند. اسکنه پیوند شروع میشه میزنیشه برای دیگه با سال درخت کلان دیگه سراسل نه کلان میشه. درخت خسک پیوند میکنین دیگه دمای اقلب میشه دیگه دمای جوزان. درخت که هرچقدر کتان باشه هرچقدر کلان باشه دنی ما از ما اسکنه پیوند است. هرچقدر درخت کلان توت باشه هرچی باشه پیوند میشه. اسکنه پیوند نه اصلا میشه تا که امکانات چیش باشه تا 20 رقم 30 رقم ما درخت جور میتونم خودم. عمل دولی دارم 5 رقم میوه میکنه. دولی عمل ما خودم دارم. پیوند است خود درخت است. سیب سرخ سیب است زدیم دو کدی سیب زدیم جورز زدیم دیگه ناکام زدیم دیم خود چی در خود زمین سیو ناکام میشه. چیزای ما خود ما تجربه کردیم در دلوانه تا بالش کس نکرد. در دلوانه ما ناکام پیوند کردیم که از جنگل هم استفاده کردیم. یک کسب خیلی وقت میشه تقریبا 20 سال میشه که از خیلی خورد بچه بودیم که ما یاد گرفتیم. از ما که از کاکای ما است معلم همو یاد داشت بو چشمای ضعیف شده الو دیگه واقعا کار بار نمیتونه. ده حساب پیوند چشمای ضعیف است دیگه حساب از مو با ما یاد گرفتیم. دیقانی والا خوب است. کلا گید مشکلات آواز اگه مثلا یکی چی میکنه خب مشکلات زیاد مشکلات آواز او باشه دیگه باشه میشه. اینا نفر است که یک چیز کشت میکنه سعی میکنه سینا و اینی میالم که کشت کرده در کویا کن برف باران شده نما کاوش زیاد چه میکنن. پس اونای تیرما بری اوام برای چیز میزی او تیرما نمیخریم درختو کلش عمل خشک است. نثارالدین د پغمان په کارزک سیمه کې یو بل هغه بزګر دی چې په کروندو کې بیلابیل کرنیز توکي کري. د نوموړي په خبره د اوبو کمښت هغه ستونزه ده چې هم یې د شنو خونو فعالیتونه محدود کړي او هم یې پر دودیزې کرنې اغیز کړی دی. اینجا والا ما کشت میکنیم از ده کمایی داریم. ما فارم بادرنگ میگیم. فارم بادرنگ است، فارم بانجان رومی است، فارم مرچ دلمه است. اینجا تقریبا 600 دانه چا دارم. یک ذره گفتم گازا و کمایی داریم دیگه. اینو در این منطقه نتیجهش خوبش است که کاشتن میکنن چیز کردن. ولی نصاب زراعت ما ضعیف است. نصاب زراعت ضعیف است. دیگه فارم بادرنگ است. فارم بادرنگ 600 دانه در این طرف است. من یک 600 دانه دو طرف کاریزک است. کل مربوط کاریزک میشه. و این فکر کنم سال دولت بند کردن. یک چیز برشون داده که چیز نکنین. به خاطر آوش که او کم از محیط که تاثیر کرده کشت زراعت نمیرسه. یعنی مردم که یک چیزی که میکنن کشت میکنن و اینو بسیار مشکل یک ذره گندم کنن نکنن. آدمی گلخانه فالک در فصل آخر میگیرن. بادرنگ که تیرمو میگیرن. بادرنگ خلاص شد پالاک میزنن یک دست پالاک میته. دیگه چیزی نمیته. فقط از اول سال که ماه عمل سال شروع میکنن بادرنگ تا آخر میزانه. آخر میزان قبض با سرد میشه که سرد شد تا که یخ میگیره باز پالاک میزنن. پتیش جمع میکنن باز کسا اورم خود زیاد نمیزنن. دیگه چیز نمیشه. بادرنگش میشه. مرچ دلمش میشه. ما فعلا گندم باری میکشت کردیم. وادی کچولی است. جو است. اینمی چند چیز است وادیش است کشت میکنیم. لیمونی باری کشت کردیم. باری کشت کردیم. او کم است لالمی میکنیم. لالمیز وادیش است. دیگه یک تخم باریش پاش دادیم. این در کل مشکلات زیاد است. دو تا کاریز داره که یکیش خوش شده یکیش هست. و یکی به نوبت میخورن. فکر کنم یک کاریز او 4 انجا است. 4 انجا است در 600 جریب زمین. کی در 300 یک چیزی هم نمیرسه. برای یک نفر فکر کن 28 روز بود برای یک زمین دار. 25 روز بود، 22 روز بود. کشت خیابان یک مقدار چا زدن. چای برمایی زدن. اونو اکتیز بالاخره که از یک تر خوش میکنن که واصلش یک چیز بگیره دیگه. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوهان په دې باور دي چې د اوبو کمښت د اقلیمي بدلونونو د نفوس د زیاتوالي او د اوبو د سرچینو د ناسم مدیریت له امله رامنځته شوی دی. دوی ټینګار کوي چې د اوبو د سپما لپاره د نویو کرنیزو طریقو کارول د اوبو د مدیریت ښه سیستم او د بزګرانو ملاتړ کولی شي د دې ستونزې د کمولو لپاره مهم رول ولوبوي. بلخوا په هیواد کې ګڼ شمېر بزګران هم هیله لري چې که د کرنې سکتور ته زیاته پاملرنه وشي او د اوبو د مدیریت لپاره اغېزمنې لارې چارې وموندل شي نو دوی به وکولی شي چې خپل تولیدات زیات او د خلکو اړتیاوې پوره کړي.